پور به درکړم دوکاندار لږ راکړه صبر وکړه د څو دینه مې زوی راشي موټر نه دی ما سره 2000 ټوډي ده ټوډي نه هم نری نور په ډوبېدو مازدیګر و ډوبېده به نه چې مازدیګر وای زلمی ځای له زمونږ له جسم نه وړوکې ستا دپاره کوم یو جالب چې کلیوال که نه لږ صبر د ښار والا اختر سلامونه فانوس افغانستان قدرمن لیدونکو ستړي مشئ جوړ په خیر په دې هیله چې روغ او جوړ اوسیږئ زه سراج الدین پژوا کې یم کیمرې برخه کې ملتیا مشفق الله صمیم کوي قدرمن لیدونکو د ننګرهار ولایت مربوط شینوار ولسوالۍ ته راغلي یو دلته بیا نو غني خیلو ته راغلي یو په غني خیلو کې د اختر دوهمه ورځ ګورو چې څنګه تیریږي او په څنګ کې دا هم چې د عمران شینواري طرف ته هم ورشو ځکه چې دغه سره به د اختر مبارکي هم وکړو په څنګ کې به ګپ و شپ هم ورسره ولګوو کې به د نورو کلیوالو سره هم مرکې ګپ و شپ ولګوو لیدونکو سره پاتې شئ دا خپرونه تر وروستۍ پورې سره تعقیب کړئ او د داسې ښایسته خپرونې لپاره زموږ چینل تعقیب کړئ قدرمنو خواږو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ جوړ په خیر په دې هیله چې روغ او جوړ اوسیږي او د اختر دوهمه ورځ مو په خیر پیل کړې اوسیږي لیدونکو څنګ ته مې داسې یو ځوان ولاړ دی چې ځوان دی ماشاءالله او تاسو به زیات کتلی وي په تلویزیون باندې همدارنګه دې تر څنګ د یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼو باندې ښاغلی قدرمن جناب قدرمن شینواری صاحب عمران شینواری صاحب ستړی مشئ اختر دې مبارک ډېره مننه پژواک صاحب لومړي سر کې خو تا ته او ستا د چینل درنو لیدونکو ته د نیکمرغه کوچني اختر مبارکي وایم الله تعالی دې د دوی عبادات او اطاعت قبول او منظور کړي او هیله ده چې دغه نیکمرغه کوچنی اختر به په خیر پیل کړی وي او په خیر به تر دغه ځای رارسولی وي ډېره مننه شینواری صاحب دا چې ستا مسؤلیت او ستا وظیفه درنه ده که نه ته باید په اختر کې هم باید په ټلویزیون کې وي کلي کې څه کوې ډیره مننه پژواک صاحب خوشحاله اوسئ دا چې اختر خوشحالي ده او الله تعالی مسلمانانو ته په کال کې دوه خوشحالیانې ورکوي چې یو کوچنی اختر دی او یو ستر یا لوی اختر دی نو ستا د خبرې په ځواب کې باید ووایم چې ما تقریبا داسې ووایه چې څه کم 2 میاشتې مسافري وکړه او زما ټوله مسافري په ټلویزیون کې په کارونو باندې یعنې په کارونو باندې مصروف وم ما د روژې په میاشت کې او د روژې په وروستیو کې البته هغه خپل کم مسؤلیت چې هغه کم خپل رسالت چې هغه ما ترسره که نو ضرورت نه و چې زه هلته پاتې شوی وی نو بهتره مې وګڼله چې زه راشم کلي ته او خپل فامیل سره دغه اختر تیر کړم اوس فی الحال دپاره خفه یې که خوشحاله اوس نه خفه یم نه خوشحاله یم دا څنګه حالات دی چې نه خوشحاله نه خفه بس خفه په دې نه یم چې کلي کې یم او اختر دی او خوشحاله په دې نه یم چې ځینې موخې دي او ځینې هیلې دي هغې ته پر لاره یم او اندېښنه دا ده چې په زړه کې وایم چې وبه رسېږم او که نه لاره کې د موټر خرابه نه شي نه موټر نه دی ما سره 2000 ټوډي ده ټوډیانې هم کله کله خرابېږي شینواری صاحب خدای ته ووایه چې دغه 2 ورځې اختر در باندې څنګه تېرې شوې چېرته پکې لاړې لاندې که نه چکر دې وهه که نه کور کې دې کله اړولې وه مننه خوشحاله اوسې پژواک صاحب لومړی خبره خو دا چې د کلي اختر او کلیوالي اختر د ښار په پرتله باندې یو څه ساده خو له رنګونو خوندونو او خوشحالیو ډکې نو الحمدلله ثم الحمدلله چې سږنی اختر
چې زما په کلي کې دی، یعنی ما ډېری اخترونه په ښارونو کې تیر کړي. سږنی اختر نو د نورو اخترونو په پرتله باندې ډېر خوندور، ډېر په زړه پورې او ډېر له رنګونو ډک و. ستا دپاره کوم یو جالب چې کلیواله که نه لږ صبر د ښار والا اختر نو علت یې همدا دی زه یم چې دا که نه ډېرې خبرې ونه کړي، دا خبرې ته لږ اوږدېږي که نه، په همدې خاطر زه یم چې ډېرې پوښتنې ته نه او زما هدف دا دی چې لیدونکو ته وضاحت ورکړم. ډېر وضاحتونه مه ورکوه. نو علت دا دی چې سږنی اختر زما په کلي کې دی او نهایت خوشحاله یم. خوشحاله په دې یم چې خپل کلیوال، ساده پاده کلیوال، خپل د کاکا زامن او ترڅنګ خپل دغه شنه پټي، شنې ونې، دا چې ګورم نو دا ماته یو خوښي رابخي. څو ورځې دلته یې؟ دلته به بس یم نو څو ورځې چې لنډ راته ووایې. نو ته څه کوې؟ زه یم که نه چې ورور ته د شیطاني وکړم چې دا پنډونه منډونه در باندې ویسي. پنډونه خو ما خپله برخه وړي. څه وایې؟ زه چې په کومه ورځ باندې راغلم، البته په همغه شپه باندې ما خپله برخه کار کړی. خشاوه ښه کولی شي، کلو ښه کولی شي؟ زه چې هسې په پوله کښېنم دغه بس زه کولی شم. ته تش په پوله راته کښېنه یاره، نو چې څوک کار کوي او زه ورته په پوله ناست یم، همدغه یعنې زما وس کې دي. ایو بل ملګری چې تا سره به ډېر زیات ګرځېده که نه، اوس نه تر سترګو کېږي که نه؟ کوم یو ملګري؟ خو زما نه ماشاءالله د زړه ملګری دی که نه، زه اوس به ته خپله نوم اخلي. د زړه ملګری تا سره مخکې ډېر ګرځېده خو اوس نشته دی. د زړه ملګری خو ته یې؟ نه زه خو در سره څنګ کې ولاړ یم، یو بل هم و، یو مشفق صمیم دی د کیمرې شاته ولاړ دی. همدا مې درته ښود. هغه دی. مشفق صمیم صاحب څنګه دی؟ مشفق صمیم خو بس خاموشه، خواږه او ترڅنګ عاجزه او مینه‌ناکه څېره، یعنی غصه سره پکې شته نه. کله کله کې به ما په ګپ شپ کې ورته وایي چې تا کې خو سره تریخ نشته مړه، چې هر څومره به دې وځوراوه، څومره به دې په عذاب کړ، هېڅ غصه به یې نه کوله. بس یو ته غوږ شه، یو نری مسکا به یې وکړه، بس دغه پیکي کې به ګوتې ووهلې، پیکي به یې لاس کش کړو که نه. نو زه بل چا نوم راته واخله، هغه لږ توضیحات پکې ورکړه. ښه مهرباني. زلمی زیل. زلمی زیل زمونږ له جسم نه وړوکې، له کار نه ډېر، د مغزو نه یعنې پراخ او ډېر خواریکښ او په ساده اصطلاح زحمتکشه انسان. او په ژواک؟ او په ژواک حقیقت وایم که دروغ؟ حقیقت وایم. په ژواک لږ حقیقت وایم، لږ ورسره دروغ یو ځای. د مغزو څټک په ساده اصطلاح زما بنه او ترڅنګ زما بس پخوانی یار. خو خبره بله ده شینواری صاحب، دا بنه دې څنګه وې؟ بنه شاید ډېری لیدونکي وپېژني که نه. دغه په کور کې چې یو شخص دوهم واده وکړه که نه، یا دویمه میرمن، نو هغې ته دغه بله میرمن بیا بنه وایي که نه، او بنه منګ او تاسې م ورته وایو. او بنه چې دا عربي لفظ دی که نه، ملیانې معنا داسې کوي چې بنه معنا ضرر رسول. نه په دې خو زه پوه شوم، خو تا ولې زه تشبیه د هغه سره بنې سره نو اکثریت داسې وختونه راغلي دي که نه چې زما او ستا هغه تعامل او زما او ستا هغه ارتباط په ساده اصطلاح هغه داسې شوي چې کله کله کې زه غوسه شوی یم او زه دې غوسه کړی یم، نو ما ته بس همدا مخې ته درېدلي چې بس دا دی دلکه زما بن، ځکه هغوی هم دغه یو ډول تضاد لري په کور کې که نه. خو بیا فرق دا دی، توپیر دا دی چې موږ او تاسې یعنې په طبیعي شکل باندې او یعنې په ملګرتیا او په ټوکو ټکالو باندې دغه مخ ته وړو. نو دغه نوم ما ته خو شینواری صاحب زیات ګران خو تا نه خبر نه یم، ځکه تا ته د بنې لقب راوړو که نه. الله دې خیر کړي پکې. شینواری صاحب دا چې وخت به هم کم وي او ستا خبرې خوږې هم دي او ډېرې زیاتې اوږدې هم دي که نه. اوږدې هم دي. زه یم چې په دې د خپرونې په دغه برخه کې ته لیدونکو ته یو ښه ترنم وړاندې کړي. ترنم به وړاندې کړو، خو غوړ دې ډېر خوړلي؟ نه غواړم نه، ما کله ترنم کړی نه دی که نه. او زه یم که نه چې ستا ترنم به ډېر جالب واوسېږي. ښه نو بس بیا هیله ده چې د لیدونکو خوښ شي. مهرباني. څه وایم؟ بس شین شیشه بخمله یاره نه وی راوتلی دی. دا خو نه یم مړه. یو بل ترنم دی د ننه تقریبا 2 کاله وړاندې زموږ یو ملګری یاد دی په خیر، هغه د پوهنتون په دوره کې په لیلیه کې کړی او زما ډېر خوښ شوی و. نو تا ته او صمیم صاحب ته او دغه د کیمرې شاته چې څومره ځوانان ولاړ دي دوی ته دې ډالۍ، لیدونکو ته دې هم ډالۍ. مهرباني. وایي که کیدی شي یو دل وی خدای په رضا شي،
که کیدی شي یو دل وي خدای په رضا شي دغه دوه ملالې سترګې دې خدای زما کړي دغه دوه ملالې سترګې دې خدای زما کړي پور به در کړم دوکاندار لږ وړه راکړه پور به در کړم دوکاندار لږ وړه راکړه صبر وکړه د څو دینه مې زوی راشي دغه دوه ملالې سترګې دې خدای زما کړي دغه دوه ملالې سترګې دې خدای زما کړي د کاټن جوړه کې ما ګرځه مشفقه د کاټن جوړه کې ما ګرځه په ژواکه هسې نه چې مې د زړه مرض پیدا شي دغه دوه ملالې سترګې دې خدای زما کړي دغه دوه ملالې سترګې دې خدای زما کړي ډېر عالي ډېر عالي شینواری صاحب کور د ودان ستا خو ډېر ښکلی غږ دې خاص دې تاخچه کې ساتلی دی که نه ښکلی خو نه دی خو بس شینواری صاحب داسې یې لکه ګوډه خوږ یې که نه زړه مې هم نه کېږي درنه لاړ شم خو خپرونه اجازه نه ته داسې لکه میوه همغه کلکه میوه نه دی خوله کې واچې ماتږي نه وروسته بس د خوند او د شخوند وهلو نه وروسته ماتږي نه داسې همداسې ولی شي ښه شینواری صاحب یوه جمله درته وایم او هغې نه وروسته یو پیغام اورم بیا د خدای په امان اخلم صحیح دی صحیح ته به لس پېرې زر زر وایې شین شور شیرین شور دا به زر زر وایې شین شور څنګه شین شور شیرین شور شین شور شیرین شور زر زر شین شور شیرین شور شین شور شیرین شین شور شیرین شور شین شیر شورین شیر 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 شین په شین شو ښه شینواری صاحب مننه کور د ودان چې موږ ته د خپل قیمتي وخت راکړ پیغام وروستیو کې هېوادوال ته لنډ وړاندې کړ له تا مننه چې راغلې او موږ ته د مزاحمت وکړو موږ د ځان سره تکلیف کړو په دې اختر کې خوشحاله اوسې پژواک صاحب لومړی خبره خو دا چې تاسې د الله همدغسې بریالي لري او الله د نور هم توان توفیق درکړي چې په دغه برخه کې پاتې شئ او فعالیت وکړئ تر څو هغه هېوادوال چې ستاسې مینوال دي ستاسې څاري هغوی در سره پاتې شي په دوهم قدم کې یو ځل بیا د نیکمرغه کوچني اختر مبارکي ټولو مسلمانانو ورونو ته او ترڅنګ هغه ورونه چې په خارج کې دي جلا وطن دي د زړه له تله ورته د اختر مبارکي وایم الله تعالی دې دوی ټول خوشحاله او کامیاب لري پیغام مې دا دی چې اختر چې دی بلکې اخترونه د روغې جوړې پخلاینې او مصالحې یو مهم فرصت دی یعنی اکثریت داسې دي چې موږ او تاسې خفه یو له ګاونډیانو نه له دوستانو نه له کاکا زامنو نه نو دغه اختر فرصت دی چې هر څه هیر کړئ او په هر څه تیږه کېدئ ورشئ او کلکه غاړه ورکړئ او په مینه محبت باندې دغه ژوند مخ ته یوسئ تر څو نیکمرغه هوسا او رنګین ژوند ولرو کور ودان ډېره مننه لیدونکو تاسو د ښاغلي قدرمن شینواری صاحب خبرې واورېدې مرکه مو سره وکړه واقعا چې شینواری صاحب یو با استعداده ځوان تاسو ته معلوم دی ځکه که زه څومره صفتونه وکړم خو ده خپل ځان ثابت کړی دی غني خیل ولسوالۍ ته راغلو دا نو د شینواری صاحب کلی دی او پلارنی ټاټوبی همدغه ځای دی شینواری صاحب نو له همدغه ځای څخه راټوکېدلی دی او تر تاسو تر نړۍ پورې ورسېده کور د ودان ژوندی اوسېږي الله دې ښه د آباد لره او که ستاسو اجازه خپرونه به نو ستړي مشه جوړ په خیر کلیواله ساحه او کلیوال رنګونه او کلیوال اختر دوه ځوانان مې څنګ کې ولاړ دي ستړي مشه جوړ په خیر ډېره مننه اختر مو مبارک شه خوشحاله اوسئ ډېر زیات خاندي دا ځوان ښه دا خوش طبیعته دی خوش طبیعته دی او ته وچ طبیعته یې زه وچ طبیعته یم ډېره مننه نوم دې واخله لیدونکو ته محمد رحمان شینواری ماشاءالله او ستاسو نوم محمد حسین شینواری
ټول شینواري او شینواري که نه دغه شینواري قوم ډېر زیات در باندې ګران دی که نه هو کام هم دی ګران دی را باندې ماشاءالله. ځکه خو تخلص شینواري دی. خو ماشاءالله درانه خلک دي میلمه دوسته خلک دي کور مو ودان ژوندي اوسېږئ چې راغلی او موږ سره په خپرونه کې یو څو شېبې لپاره ودرېږئ الله مو لره لومړی به تا ته راشو اختر دې څنګه پیل کړی او سږکال اختر خو تیر په پرتله ډېر ښه اختر و او ډېر مزهناک اختر و ځکه چې امن دی پکې تیر اخترونه داسې وو چې بس ډز ډوز و چېرته وتی نه شو چکر مکر مانې که نه او دا سږکال اختر چې دی دا ډېر ښایسته اختر دی امن دی چکرې مو والې کته پارمیسو پلو پارکونو له لاړو یو ځای بل ځای له بازارو له لاړو نو شپې ناوخته پورې وګرځېدو بیا مو ورځې چکرې ووالې دا ملګری ما ته اشاره کوي دا ګپ لګي نه خو تیر په پرتله ډېر ښایسته اختر دی او ښه اختر دی مزهناک اختر دی خدای پاک ښایسته کړي مننه الله دې خوشحاله کړي. ته څنګه یې شینواري صاحب الحمدلله شکر دی فکر کوم چې مرچک زیات خوري نه مرچک خو زیات نه خورم داسې کم کم خورم غوسناک ښکارېږي چې نه زما دا څېره هم داسې ده همداسې ده دننه خو ګپ شپي نور ښه ګپ شپي مخ څېره اوس به دې وګورو چې ته څومره ګپ شپي صحیح ده که نه لیدونکو ته به څه وړاندې کوئ څه به ورته وایې ترنم به ورته وایې او که نه ما ته ملګري وایي چې دا یو ډېر ښایسته شعر هم لیکي دا یو شعر یې که نه د نور په حالاتو کې ښه مهرباني ښایسته شعر یې او دا لمر هم داسې مخامخ موږ ته دی ښه په ټیټېدو دی په ټیټېدو دی نو هغه خو یو کړی شعر دی چې دوه کاڼي وایه خیر دی ښه وایي چې نری نور په ډوبېدو مازدیګرو ښه نری نور په ډوبېدو مازدیګرو ډوبېده به نه چې مازدیګرو وایي موږ دې حیران کړو ښه مهرباني چې خوړ کې روان وم خپه مه خویه شوه ښه چې خویېدم به نه چې تیږه خویه وه ډېر عالي مخته ځه نور به داسې یو دوه ټاپې درته وکړم ښه چې ډوډۍ ته کښېنم ته رایاد شي ښه وچه ماړی مه په زړه نیغه نیغه ځینه او چې کله کله مه دا زړه دومره خفه شي زړه مې غواړي چې د کټ لاندې وده شو او کټ لاندې وده شي خو اکثر وخت دا کټ لاندې پیشوګان نه ننوځي که نه ته کټ لاندې چی نو خو کله کله کټ لاندې څملاستم ښه دي ښه د ټول پیشوګانې عمر هم پاس کټ کې څملاستو لکه لاندې هم ښه دي ښه دا خو کټ لاندې هغه څوک نه ننوځي که نه چې چا نه ډارېږي په اصطلاح مېرمن نه چې ډارېږي دا نو کور ژوند کې دی. لګي دغه دی. ژوند دی بس دا پکې راځي دا ښه یو واده خو دې کړی که نه انشاءالله یو هم کړی بل واده کې نو نیت خو م شته دا چې اوس یوې نه کټ لاندې ننوځي بیا به څه کوې نو خو بیا به بل کټ لاندې بیا به کې جامې لاندې ننوځي بیا به بل شي لاندې ننوځي زه الله دې لره خوشحاله اوسېږي دا ملګری چې دی یو تفریحي او فني سړی دی ښه داسې یو څه خو ما سره نشته چې زه یې وایم که نه واسکټ او جبونه خو شته سره واسکټ او جیبونه خو شته واسکټ په قرض راخیستی دی مننه کور مو ودان خوشحاله اوسېږئ چې موږ ته مو وخت راکړ نړۍ مننه تاسو نه مننه او تاسو نه مننه خوشحاله اوسېږئ ژوندی اوسئ. اوسئ